اللہ تبارک و تعالی دی امتا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تا دید ہدایت او در رہنمائی دا پارا قرآن مجید را لے گلے دے او دے قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی دے انسانانو تا سا اوامر خود لی دی سا نواہی دی د سو کارونو دی امت تا حکم شوی دی امر شوی دی او د سو کارونو دا امت دوی تا نہیں شوی دا یعنی منع کړي شوی دی نن بزا انشاءاللہ دو درې خبر استاسو خدمت کی عرض کوم آغا خبری چی آغا زمونگا دی معاشرہ کی زیادی دی او دا آغی ضرر او نقصان دا دیر زیاد دی ظاہری طور مونگ دا آغی سو نقصان پا نظر نرازی لیکن حقیقت کی دا آغی نقصانات دا دیر زیاد دی تیرہ جمعہ باندے ما مختصر اشارتاً یو خبر کڑے وا چی زمونگنا بعضی سزنوں کے اسراف او زیادی کی گی او دا آغی اسراف او دا آغی زیادی وبال او نقصانات دا دیر زیاد تی یو خبرہ آغی کے دو اوبو زیاء و اوبو ضائع کول اوبو بے ضائع و بے دریغ استعمال اول زکاة دا اللہ دا طرفنا یو دیر لوی نعمت تے دا دی نعمت قدر دا پکار دے چھ دا دی نعمت قدر اوشی بعض ٹیم کی دا گرمے موسم ہوئی باران اللہ بن کی سوکڑا راولی دا باران دے یو ساس کی طبیعہ منسمر مختاج ایو کورن کی کویان وچشی صحراؤن کی چینی وچشی غرون کی چکمے چینی اوبو غیری اغوچشی دا اللہ ماتا تا چی دے اغا خی چی دے نعمت قدر رکا کہ دا نعمت در نواغستے شو بیا منگا جماعتنو کی دعاگان غوارو زارے کو باہر صحرا تا چی دے غوزو زارے کو اللہ باران نراوری ولی منگا دا دیلوی نعمت قدردانی نہ دکڑے منگا دا دی نعمت قدر نہ دیکھڑے نو اوبو دا اللہ دا طرفنا یو عظیم نعمت دے یو لوی نعمت دے چھ دا دی نعمت منگا قدر دا چھ دی حقا اکو کمونگا زنانہ زمون کورون کی دی یا بہر نارین دی طول اللہ دا دی نعمت قدر پکار دے لومبی زمونگ نا او داس کی چی دی اغدیر زیاتا زیاد ابو کی گی او تیر جمعہ باندی دی باندی ما خبر کرلے با چی اکثر مونگ ٹوٹے تا او دس کو او داغی ٹوٹے دا او دس کولو دو وجی نازمونگ نا دا یوی لوٹے پزے باندی دا بالٹی تا نزدی ابو چی دی حغتوی شید دا سیواگری ابو دا منگا سو کو اسراف دا اکو یا من غسل خانہ کلام بو پوارا راتا لگے دلے دا
یو پیپ تا گرم اوبو دی یو د یخو اوبو دی مونږ بېدریغه هغه پیپ کولاو کو او د هغې پوارې نه به مونږ باندې اوبه را بهیږي پته نه لګي چې څومره اوبه زمونږ نه ضایع شوې دی کې بهتره طریقه دا ده چې ځان ته بالټۍ کېدوه بالټي کې ځان له اوبه روغې کا اوبه تیارې کا دا په یو مقدار باندې تا اوبه استعمال کې پدې کې اسراف رانغی لہذا چې مونږه د الله د دین نعمت قدر وکړو په قدر د ضرورت باندې مونږه اوبه داسې کو دا استعمال کو که مونږه د نعمت قدردانی ونکړه نو بیا الله تبارک وتعالی د هغې خلقونه او د هغې معاشرې نه د خپل نعمت دا اخلي لہذا چې یوه خبره زمونږ دا ذهن کې پرته وي چې څومره مونږه د اوبو استعمال کو کوشش پکو چې اوبه زمونږ نه ضایع نشي یوازې اوبه نه بعض ټیم کې مونږ د چا میلمانو شو یا شربت سکو یا بوتل راته کېدي نو مونږ څه وکړو هغه بوتل نیمګړی پرېږدو یا راته چې کېدي هغه مونږ نیمګړی پرېږدو مونږ وایو که دا سیز ما خلاص کو دا سړی به وي چې دی سم وږی شوی و ټول سیز خلاص کو نه دی تاله راوړی دی یا ته په خپله دوکان کې ناسې بوتل سکې ولې نیمګړی پرېږده ټول یې اسکا د نعمت ضیا دا مه کوه دا د الله له طرفه تا ته یو نعمت میلاو شوی دی دا صحیح ځای کې چې دی هغه څه که استعمال کا دویم نعمت الله تبارک وتعالی مونږه ته د خوراک راکړی دی الله دې دواړو باره کې څه فرمایي کلو خورئ واشربو سکئ خو د اسراف نه به ځان ساتئ ولا تسرفو اسراف به نه کوئ د نعمت ضیا به نه کوئ نعمت بې ځایه استعمال نه کوي د دې وجې نه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه داغي د کتابونو کې داغي حالات لیکلي دي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه به فرمایل چې مال د دې خبرې نه حیا راځي چې زه یو رزق د الله استعمال کم زیاته عیسی د الله د هغې نعمت زه اخورم او د هغې څه ذرات پاتې شي د هغې نه لږ مقدار پاتې شي او هغه بیا زه ورتاو کم نو ماله د دې خبرې نه ډېره زیاته حیا چې دی هغه راځي د دې وجې هغې باره کې راځي هغوی ډېر زیات کتابونه لیکلي دي د دې وجې نه هغوی ته حکیم الامت ویلی شوي دي چې کله به هغوی ته وي خط چا راولېږه یو الفافه کې بند نو هغه به بیا بل الفافه نه استعمالوله هغه به داسې وکړل چې هغه الفافه به یې کولاو کړه الټه به یې کړه او الټه به یې بنده کړه او هغه خط جواب به یې ولیکو واپس به یې په هغې لفافه کې ولیکو کم خط چې به یې لیکه د هغې نه به سیواګرې ټوټه د کاغذ پاتې شوه هغه به یې کټ کړه جدا به یې کېښوده داسې څه لیکل به رالل چې د هغې مقدار کې به راتلل بیا به هغه لږ کاغذ هغه استعمال کو د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا عادتو نن زمونږ نه څومرې د کاغذونو ضیاع کېږي په الله یقین وکړه لارو کې به اخبارونه پراتی احادیث په پې لیکلي شوي لارو کې به کاغذونه د اسکول له وړو پراتی خامخا به پې د الله یا د الله د رسول نوم وي او الله دې مونږه معاف کړي زمونږه د نخم او د لسم طلبا چې کله هغوی د امتحان حال ته ننوځي نو بیا د هغوی حال وپوښته چې د اسلامیات هغه نقل او هغه بک او هغه کم د ځان سره چې وړوکې کتابچه اغستې ده هغه به راواخلي د ځان د لاندې به کېدي او بیا چې کله پارچه ختمه شي هغې ډسبین ته به یې ورتاوه کړي دا سوچ نه کی چې دا د اسلامیات کتاب دی په دې کې د سوره انفال د سوره احزاب د سوره ممتحنه د قرآن مجید نور سه آیاتونه د الله نوم
دا پکې چې دی هغه لیکلی شوي دي دا بې ادبي زمونږ نه په دغه ټیم کې چې دی هغه وشي. لہذا چې موږ د دې ټولو خبرو خیال ساتو. د کاغذ دام د الله د طرفه یو نعمت دی. کدا کاغذ نه وي موږ به لیکل په څه باندې کول؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام دور کې به هغوی اډوکو باندې دا قرآن مجید لیکلی دی. دا کم د ملا سره خواته کم دا پلن اډوکي چې دا به هغوی سنبالول په دې باندې به د قرآن دا آیاتونه لیکل. د لیکلو څه چې دی هغه نو الله موږ د څومره نعمتونه راکړي دي هغه د نعمت ضیا زمونږ نه چې دی هغه کېږي. خبره مې دې پورې کوله چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه به فرمایل چې ماله د دې خبرې نه ډېره حیا راځي چې هغه رزق چې اکثر حصه زه د هغې وخورم او بیا زه دا نور راواخلم او په ګن کې به ډیزبین کې چې دی دا ورته وکم د دې نه ماله ډېره زیاته حیا چې دی هغه راځي. ناغي به د معمولی رزق چې په درستخان باندې توی شه د دې بیا ډېر قدر احترام کا. دا به هم بې ځایه چې دی هغه نه استعماله. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه باره کې راځي یو وارې دی د خپل استاذ خواله لاړو چې کله استاذ سره کېناستو استاذ وی درستخان راوړه د ډوډۍ ټیم دی چې ډوډۍ وخورو. کله درستخان باندې ډوډۍ کېښودلې شوه ډوډۍ وخوړلې شوه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خپل استاذ ته وی درستخان را غونډ کم. استاذ یې ورته فرمایي وی محمد شفیع وی تاله د درستخان د را غونډولو چل درځي؟ وی ما ورته عرض وکړو چې شیخ محترم د درستخان د را غونډولو بس چلی په دې کې استاذ ته ضرورت شته په دې کې د دې تربیت ته ضرورت شته. وی ما ته وی چې او کنه د دې د راټولولو طریقه ده د دې د راټولولو هنر دی دا به زده کوي. مې چې جما تر اوسه پورې نه دی زده کړی ما ته وښایه. وی ما ته وی چې د درستخان باندې چې دا کم اډوکي پراته دي دا به جدا لوښي کې راغونډ کې دا کومه میوه دا کم پوستکي چې د میوې دي دا به جدا لوښي کې راغونډ کې او دا کم واړه واړه ذرات چې د ډوډۍ ورتاو شوي دي درستخان باندې دا به جدا لوښي کې راغونډ کې چې کله تېنه دا اوچت کې بیا به درستخان صفا کې به دی. اډوکي به والې پلانکي ځای کې هغې ځای ته سپي راځي دا به په هغې ځای کې ورتاو کې هلته پیشوګان راځي سپي راځي هغوی به دا اډوکي په خوله کې چې دی اوچوبي خوند به دې تیر کړي دا د هغوی خوراک دی. او بیا راته وي چې د میوې دا کم پوستکي چې دي دا به راواخلې پلانکي ځای کې به ورتاو کې هلته کې بیزې په هغې ځای باندې ځي څاروي پیزي دا پوستکي به هغوی وخوري دا د هغوی خوراک شو. او دا کم واړه واړه ذرات چې پاتې شو دا به راواخلې او ګرځې به دیونو کې ځای په ځای باندې د میږو سوړي رخ کړي یا ځمکه کې په دې پولو باندې دا وړوکې وړوکې خوراک به دا به هغوی ته واچوي دا به د هغوی خوراک شي. زه حیران شوم چې تر ننه پورې ما داسې تعلیم نه وي زده کړی. استاذ ما ته د درستخان د راټولولو دا تعلیم چې دی هغه وښود. ورونو دا یو حقیقت دی. نن زمونږ نه څومره د رزق ضیاع چې دی هغه کېږي څومره رزق زمونږ ضایع کېږي. موږ څه ووایو بس موږ ماړو شو د هر څه سره په یو ځای باندې راغونډ کا چې د ډیران ته ور اوله دا څه دی دا نقصان دی. دا د رزق ضیاع تا چې دی هغه وکړله دقسې وکړه. ګوره موږ چاول وخورو چاول زمونږ نه درستخان باندې پاتې شو بیا موږ وی راغونډې که بارې ټک ووه ولې بار ټک وی دې باندې به خلک خپېږدي یا جومات ته چاول راوړې اوبه پې واچوه نالۍ ته به لاړ شي نالۍ ته لاړل دا د رزق زیاته وکړه دا نقصان وشو. دې باندې الله ډېر زیات چې دی هغه خفه کېږي. دغه د قحط سالې د راتلو غټه وجه دا ده
چې کله د رزق زیا شروع شوله د اوبو زیا شروع شوه د خوراک د سیز زیا شروع شوه دغه خلکو باندې به بیا قحط سالی چې دی هغه راځي تاسو قحط سالی په خپله اینې څومره ګرانې مونږ باندې رالی هر سیز چې دی هغه ګران شو د خوراک سیز چې دی هغه ګرانېږي د اغوستو سیز هغه ګرانېږي که ډاکټر لځي د ډاکټر پیس سیوا کېږي دوایانې چې دی هغه سیوا کېږي که د لرګو والا خوا لځي د لرګو ریټ سیوا کېږي هر سیز چې دی هغه په بره باندې روان دی مونږ وایو ګراني را باندې راله دا د څه وجې نه وجم دا دا چې زمونږ سره د الله د نعمتونو قدرداني نشته د الله د نعمتونو بے قدری چې دی هغه کېږي د هغې د وجې نه به مونږ باندې دا قحط صالح د الله د طرفه چې دی هغه څه کېږي هغه راځي او خاص کر زنانه زما د اواز په غوږو باندې واورئ ډېر کرت اکثر لار باندې مونږ تېرېږو د هرې نالې مخې ته به یا شوپړ پراتی یا به چاول پراتی یا به ساک چې دی هغه پراتی یا به دال چې دی هغه پروتي بار نالې ته به چې دی هغه راوستي دا د هغې ایراړې ښځې کار دی چې کومه ایراړه ښځی او سیس چې دی هغه نه سنبالي بېدرېغه سیس پوخ کی حدیث کې دا راځي چې کله سالن پخې یو سمسې اوبه ته سیواګرې ووله کیدای شي میلمه دې راشي د هغې دا مطلب نه دی چې د خاوند پیسو ته ور ورته کا غوړیو ته چې دی هغه دومره واچوي چې ډنډونه پکې هغه ودرې دا اسراف دی بیا هغه دال هغه شوپړ ته په نالې کې چې دی هغه ورتاوی دا ډېره د خفګان او د نقصان خبره ده سیواګرې شو پلیزرې د ارچا کړي دي په هغې کې د بل ټیمې اخرا ډوډۍ د سیواګرې پخ کړې ده سیوا پاتې شوه طالب راغی غلی ورکا د طالب خیال پکې اوساته سالن د سیواګرې پخ کړې د طالب لی ورکا نن هغه باندې هم زمونږ سود نه کېږي و طالب باندې دا الحمدلله زمونږ کلي کې مدرسې دي دا مسافر طلبا دي دلته کې راځي د دوی زمونږ سره حصه ده چې د دوی مېلمستیا مونږ وکړو که نور هېڅ نشي کولی خو چې د درېیم دا یوه ډوډۍ خو له ښکلې ورکو که نه دا سویم سار دی زه ډېر زیات خفه شم دلته طالبان اکثر ناسي زه بار وځم شکور کې ورسره ډوډۍ نیسي ته تپوس کوم ولې وي درې څلور پیرې د یو کور پسې ځو څوک وي نه ده پخه څوک راله رانکي څوک راله بېګانۍ ډوډۍ راکړي په دې وخت کې مونږ بېګانۍ ډوډۍ یخه کلکه د دې طلباو حصه پکې کو زیاتې ډوډۍ م پخه کړه هغوی له شکور کې چې د هغه کې د دې یوې په ځای ورله دوه ورکو کیدای شي د دې د وجې نه الله زمونږ د مال کې برکت واچي د دې وجې نه الله مونږ چې دی هغه معاف کړي ځکه کیدای شي دا طالب ته الله علم نصیب کړي دی به تهجد کی دی به د قرآن تلاوت کی دی به نفل کی دی به منس کی دی به دعاګانې کی د ده په دعا کې به زمونږ عیسی د ده په مانځه کې به زمونږ عیسی د ده په اشرا کې به زمونږ عیسی د ده په علم کې به زمونږ عیسی حال دا دی چې دی چرته ځي کوم ځای کې د خپل علم دا ثمره په خلکو کې خوري ما تا ته به پیدا چې دی هغه د دې را رسیږي چې د دې طلباو خیال چې دی هغه ساتو خبره مې دې پورې کوله چې د رزق زیاده زمونږ نه چې دی هغه اونشي اسراف چې ته زمونږ نه اونشي سیس په مقدار باندې پخو سیواګرې پاتې شو یا خراب شوی دی نالې ته یې مه غورځوه داسې وکړه دې له یو لوښې خاص کا بره کوټه باندې کېده مرغۍ ډېر شي وږي هغه مرغۍ به راشي او به یې خوري دعا به درته وکړي هر ټیم هغې د الله تسبیحات بیاني اډوکي پاتې شو ډیران ته مه وله لاړ شه صحرا کې یو ډډې ته واچوه سپي به راشي پیشو به راشي هغه به چې دی هغه وخوري د ګندګۍ سره د خوراک سیز دا مه ورته ووایي زه ورله خاص کې خپله کوټه باندې دلته اکثر جومات کې چې د یا څوک چاول راوړي یا د ماشومانو ختمي مونږ اول دا چاول ټول را جارو کو څومره مجموع کې پاتې شي په چرړه باندې هغه مجموع مونږ په یو لوښي کې سبا کو څومره چاول پاتې شي باره مونږ لینټر ته وخیجو دا لوډ سپیکر چې کوم ځای کې دي هغې ځای باندې واچو مرغۍ راځي ځان له یې وخوري
د ګندګۍ نه بچ وي. اوس چې دا مونږ روالو کته ډیران ته اوسو هلته ډیران ته به یا مرغیزي یا نه یا بچرګان یا نه هغه رزق د ګندګۍ سره چې دی هغه شریک شو. دا یوه نوڼۍ دا ډېره زیاته قیمتي ده. حضرت حسن رضی الله عنه د نبی علیه السلام نوسې او داسې کوو یو ناله کې د ډوډۍ ټوکړه ولیدله. هغې خپل غلام ته وي دا ټوکړه راواخله. ټوکړه راواغسته صفا یې کړله او وینځله او د خپل غلام ته وي چې کله زه اودس وکم دا نوڼۍ به ماله واپس بیا راکې. غلام وی ټیک ده. غلام چې کله نوڼۍ راواغسته صفا یې کړله وینځله هغه نوڼۍ هغې غلام ډارک خولې ته واچوله. حضرت حسن رضی الله عنه چې اودس وکړو تپوس ترې نه کي وي هغه نوڼۍ راکړه وي چې هغه خو ما وخوړه. وي دا څه وی ودې خوړه؟ وي او ومې خوړه. وی ټیک شو د الله د رضا دپاره ته ما آزاد کړی. غلام خوشحالیږي خپل آقا ته وایي حضرت حسن رضی الله عنه ته وی ما خو زه داسې خاص عمل نه دی کړی زما خو زه داسې څه نیکي م نشته چې د هغې عمل د وجې نه تا زه آزاد کړم. حضرت حسن رضی الله عنه ته فرمایي وی ما د خپل بابا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې چا د رزق قدر وکړو د یوې نوڼۍ قدر یې وکړو د هغې انسان بخشش مغفرت دا چې دی هغه الله وکړو په یوه نوڼۍ باندې د یوې نوڼۍ په قدر باندې د هغې انسان بخشش چې دی هغه وشو. لہذا زما ګمان او خیال دا دی چې ته جنتی او چې ته جنتی شوې نو ته خو بیا سردار ستا به نور خلق غلامانې خدمت به دې کي. د دې وجې نه زه ستا نه نور خدمت اغستل هغه نه غواړم د الله د رضا دپاره مې چې دی هغه آزاد کړی. د یوې نوڼۍ د قدر د یوې نوڼۍ د احترام دا انعام دی د الله د طرفه چې مونږ د رزق زیاره نه چته اونشي. سالنې بې ځایه دا نه استعمالو ځکه قحط ثاني به راشي بیا به زما ته د خوراک سیس چې دی هغه نه میلاویږي بیا به ما ته چې دی هغه خفه یو. د دې وجې نه د دوو سیزونو کې د خوراک په سیس کې د سکاک په سیس کې په دې کې د اسراف نه ځان وساتو ځکه الله دا خلک نه خوښي. انه لا يحب المسرفين الله اسراف کوونکي دا چې دی هغه نه خوښي. لہذا چې د دې دوو نعمتونو قدر وکړو د دې په باره کې د الله نه یاره اختیار کړو چې د دې برانه ګورې سبا الله چې دی هغه تپوس کړي. بیا به داسې وخت را باندې راشي ما ته به د خوراک سیز نه میلاویږي د سکاک سیز به نه میلاویږي. رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه دا د زمونږ علماء دیوبندو کې یو لوی مشر یو لوی شیخ دا تیر شوی دی. دی وی مونږه د حج مو کوه حج لتلی او ډیر زیات قحط سالی و عربو کې ډیر لوی قحط راغلی او د خوراک سنو وی مونږه د ځان سره د دې ځای نه به خلکو د خوراک سیز د ځان سره وړل هغې وخت کې مونږ وی لږ چاول د ځان سره اغستی و هلته م هغه چاول وخوټ کول چې کله هغه خوړین شو د هغې هغه سیواګرې اوبه مونږه داسې بهر توی کړې په دې کې یو بانډچي ماشوم رکوټی راغی وی رامنډی کړه کوم ځای چې مونږ اوبه توی کړې د هغې ځای هغه شګی راواغسته او خولې ته یې واچوله. ډېر زیات خفه شو چې داسې قحط سالي ده داسې لوږه د دې خلکو باندې چې د صرف د چاولو د دې خوند د ذایقې دپاره هغه شګه چې دې خولې ته واچوله. مونږ هغه ماشوم راوستو مونږ ورته وی چې خوښه دې نه ده ته به زمونږ سره دلته کې زمونږ سره به خوراک کې لاړ شه پلاره مور ته دې ووایه بیا که دې خوښه وي دومرې ورځې بعد به مونږ ځو هندوستان ته او د مور پلار نه دې اجازت راواله زمونږ سره به هندوستان ته لاړ شه.
وی چې ټیک دا هغه ماشوم براته زموږ سره به ډوډۍ د هغه وخت مناسب خوړه چې کله زموږ د تلیر ټیم شو مونږ ته وی چې لاړ شه د مور پلار نه دی اجازه را واخله وی دی لاړ اجازه را واغستو اخیره ورځ د مونږ باب السلام باندې تیریګو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر روزه مبارک باندې چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه ته مخامخ شو وی دا ماشوم ما ته وی چې په هندستان کې داسې زشتا وی هغه ماشوم وی چې په هندستان کې د داسې زشتا چې روزانه به مونږ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې پیشکی کو دعا سلام پیوایو ما ورته وی چې بچیا دا زه خپلته نشته دا خو صرف دلته کې دی وی هغه ماشوم ما ته وای چې دا نشته لہذا زت لو ته چې دی هغه تیار نیما زما دلته کې دا لوګه زما دلته کې دا تنده دا چې دی هغه ما ته قبول ده لیکن د نبی علیہ السلام روزه مبارک دا پر خودل دی ته تیار نیما نو کدا سي حالات را باندې راشي دا سي قحط سالی را باندې راشي بیا بسو لہذا خلاصه زما د خبره دادا چې دا دوه نعمتونه یو د اوبو نعمت یو د خوراک نعمت چې د دې قدردان روح شو د دې قدر وکړو بے ځای خوراک نه ورتاو بے ځای سیز نه استعمالو سیواګری پاتې شو د خوراک دی چاله ورکو د خوراک نه دی بره کوټه باندې واچو سپازه کې واچو مرغه براشي زناور براشي هغه سیس چې دی هغه به اوی اخري دعاګانې بچ دی هغه راته کی نه لکه ګندګي کې ډیرانونو کې د خوراک سیس دا چې دی هغه نه ورتاو دا خبره مې ځکه ضروری وګڼله چې اکثر کورونو کې د دې دوه نعمتونو زیاده ډیره زیاته کیږي الله تبارک وتعالى دې مونږ ر دې نعمتونو د زیانه چې دی هغه اوساتي الله تبارک وتعالى دې زمونږ ټول خطایانې ګناهونه معاف کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين